واردلی پدی خاور آمن باران زرغونیږي به بیا نصروینو ګلان زرغونیږي به بیا نصروینو ګلان دلی پدی خاور آمن باران د خوست ولایت د جامع منبع الجهاد د مدرسه کې د دینی علماو فراغت غونډې ته د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی وینا وکړه. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري، د خوست والي الحاج ملا بسم الله عبدالله، د علماو شورا رئیس شیخ انور حسین، د جهادي مدرسې مشر شیخ افضل حسین، شیوخ کرامو، دینی عالمانو، قومي مخاورو او زرګونو خلکو ګډون کړی و. په پیل کې د منبع الجهاد مدرسې مشر شیخ افضل حسین د بخاري شریف ختم ترسره کړ او وروسته یې په خپلو خبرو کې فارغینو او د دوی کورنیو ته مبارکي وویله. شیخ صاحب افضل حسین د یاد مدرسې سره د فعالېدو او همکارۍ په برخه کې د کورنیو چارو وزیر او ولایتي ادارې مننه وکړه. زموږ خلیفه صاحب مبارک مد ظله العالیه الله پاک دی د شفقت لاس په دې امت باندې قایم او دایم ولري. تاسو زیات اکرام وکړو، غالبا کې فی نفر تاسو ته د لباس هر څه چې برابر کی او د مدرسې کې چې څومره سهولیات وو تاسو ولیدل. دا سهولیاتو ته د سوچ د فکر وو دا برابر کړل چې دا په دعاګانو کې زیات ساتئ. د کورنیو چارو وزیر قدرمن خلیفه صاحب فارغینو ته مبارکي وویله او خوښي یې وښوده چې یاده جهادي مدرسه د تیر جهاد او مولوي جلال الدین رحم الله یادګار دی چې کلونه وروسته د اسلامي امارت په راتګ سره بیرته فعاله او نن د اسلام مبارک دین د خدمت په موخه ټولنې ته سلګونه دیني عالمان وړاندې کوي. قدرمن خلیفه صاحب فارغینو ته وویل چې اوس ستاسو مسؤلیت د خدای او ولس په وړاندې ډیر شو څو د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د وراثت دنده په عمل کې ترسره او خپل وراثت ثابت کړئ. چې تاسو نن فارغ شوئ چې تاسو ذمهواري نوره هم لوړه شوه د الله په نیز باندې او ځکه چې تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم په وراثت کې عملا د خدمت میدان ته مخ شوئ. تاسو ذمهواري د پخوا په نسبت باندې موږ زیاته بولې. محترم حقانی صاحب زیاته کړه چې اسلامي نظام د اسلام د میړنیو مجاهدینو په مټ او د ولسونو په قربانۍ راغلی دی. د دې نظام ساتنه حوصله او زغم غواړي او دا نظام به خپلو ولسونو سره په نیک چلند او دوی ته د حقونو په ورکړې سره مستحکم کوو. د کورنیو چارو وزیر وویل نړۍ سره مونږ په کړیو تعهداتو ژمن یو او دا ژمنتیا مو په عمل کې ثابته کړې ده. غوښتنه مو دا ده چې د رسمیت پیژندلو لپاره د بهانې نه لټول کیږي. مونږ نړۍ سره مشروع تعامل غواړو او دا تعامل د خپل ولس د ښېرازۍ لپاره غواړو. په دې مجلسو بیانو په ولاکه دا ضمیر د موږ مني چې موږ نارې وایو چې موږ سره تعامل موږ د دنیا سره غواړو، موږ بندیزونه پورته کول غواړو، موږ دا غواړو. دا ولې کوي؟ د دې ولس د وژنې کوي چې نن مې ذمهواري لوړه شوه، نن موږ د عظمت د مقام نه راټیټېږو، په رخصت باندې عمل کوي چې د ولس ته هوسایي جوړه شي، سهولت جوړ شي. د خپل رايه د خپل فکر مې چې پرون کوم و د کفر مقابل کې چې کوم شدت ما کوو، کومه سختي مې کوله، هغه خپل مقام و خپل ځای و. اوس چې زه څومره نرمي کوم، څومره تحمل کوم، برداشت کوم، وجه څه ده چې دغه ولس په زخمو باندې ملهم لګول، پټۍ لګول، ولس ته هوسایي جوړول مغرض دی. ښاغلي خلیفه صاحب وویل ځینې اشخاص د خپل مسؤلیت څخه په استفادې نظام او ولس ننګوي چې دا کار د تعصب وړ دی. موږ اجازه نه ورکوو ولسونه دې په مختلفو بهانو د خپلو حقونو څخه محروم شي او ودې ځورېږي. نن ځانونه دومره حقداره بولي
چې خپله رایه خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا مو په مزاج کې بس یو ابتکار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې موږ نیتونه اعمال اصلاح کړي. دا حالات دې برداشت نه دي. ګورئ ولس که هر څومره بدنام شي، بیکاره شي، د دین نه لرې شي، پرون زما یو مسؤلیت و، نن مو بل مسؤلیت دی. د نن مسؤلیت چې زه دلته لرمه، زه به ولس ځان ته رانږدې کوم. د ولس په کوتاهیو، په نقصاناتو، دا چې زه د وخت واکدار یم، چې زه یې په اصلاحي نظر ورته ونه ګورم، زه د ده په زخم پټۍ ملهم کې نه ږدم، دا یې د بد نه رامنه نه کړم، نو څوک شته بل دلته؟ همداراز یې امنیتي مسؤلین مخاطب کړل. ولس خپل کړئ، ځان ته یې نږدې کړئ. هیڅوک حق نه لري چې څوک دې ناحقه خفه او وځوروي. موږ د شان سره، زموږ د فکر سره دا نه دی مناسب چې موږ د سره د علمه، سره د دومره تکلیفو او مصیبتو بیا هم دا چې اخلاق وکړي چې خلک کې منفور شي، خلک د دین نه نفرت شي. که زما نه نفرت شي دا دومره بده نه ده، خو زه چې د کوم ادرس نه نمایندګي کومه، د دغه ادرس نمایندګي عظمت او عزت او قدر پکار دی. ما خپل خواهش دغه دی چې تاسو د درس او د تدریس کار مه پرېږدئ. د دې سره سره چې څومره تاسو په دې نظام کې خدمت کولی شئ، په ښه شان سره، په ښه تعامل سره، په ښه اخلاق سره، په ښه لهجت سره، هغه هم تاسو سره کوئ. د کورنیو چارو وزیر صاحب وویل هغه ګیلې چې ولس یې له نظام او نظام یې له ولس لري، یو بل سره د نږدې کینی او د یو بل ستونزې دې واوري او د حل په برخه کې دې، ځکه چې دا نظام یعنی ولس او ولس معنا نظام. همداراز د خوست والي الحاج ملا بسم الله فارغینو ته مبارکي وویله او خوښي یې وښوده چې سلګونه دیني عالمان د دین د خدمت په موخه ټولنې ته وړاندې کیږي. نو راځئ مسلمانانو چې د دې نظام و حقیقت وګورو او د دې نظام ملاتړ وکړو. هغه که په ژبه وي، که په کلام وي، که په هره معنا وي، باید مو داسې دا نظام داسې دا شی نه وګورو. د دې نظام باید هر کس خپل ځان مسؤل وګورو. د کورنیو چارو لومړي مرستیال ښاغلي مولوي محمد نبي عمري فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ هغوی خپل اسلامي او دینی مسؤلیت ته متوجه کړل. په خپل خطاب کې وویل خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې او یا هم د محاکمو له لارې حل او فصل کړئ. د بغاوت او زورواکۍ هڅه مه کوئ، ګنې په وړاندې به مو جدي او قانوني برخورد ترسره شي. ښاغلي عمري دوی ته په خطاب کې وویل اوس تاسو مسؤلیت دا دی څو د فکري اشغال د خاتمې او د اسلامي نظام د ملاتړ په موخه ولسونو ته وعظونه وکړئ. نن یو لوی مسؤلیت تر غاړې دی، هغه د خلکو په اذهانو کې فکري اشغال چې تر ننه پورې ګډېږي، تاسو به د هغې ازاله کوئ، هغه اشغال به ختموئ. هغه اشغال چې نن د افغانستان اسلامي امارت په فرمینو قوانینو باندې یا په تیرو معاهدو باندې انتقادونه کیږي، د هغې ذهنونه به تاسو صفا کوئ. وروسته فارغینو ته د مشرانو او شیوخ اعظامو له لوري د دستار فضیلت پګړۍ ورپسر شوې او دوی ته د دین او ولسونو د خدمت لارښوونه او دعا وشوه.